په سنتو کې په یو سنت باندې هم راضي نه وي دا سړی کافر دی. نو که یو سړی ګیرې ته شکنځل کوي، ګیرې ته بد رد وایي او د دې تر څنګ دا وایي هغه کسان مې لا نه خوښېږي چې هغوی ګیره پرېښي، خوښېږي نه دې لپاره چې ګیره لري که نه، یعنې ګیرې ته په سپکه سترګه باندې ګوري، دې سړي ته موږ کله هم مسلمان نشو ویلی. نو که یو کس ګیرې ته بد رد وایي، ګیرې ته په سپکه سترګه باندې ګوري، دا سړی کافر دی. د ده او د ده د مېرمنې تر منځ هغه کومه علاقه د نکاح چې وه هغه ختمه شو، ځکه هغه مسلمانه ده، دا کافر دی او د مسلمانې او د کافر تر منځ خو نکاح نه کیږي، ځکه په نکاح کې اسلام د زوجینو شرط دی چې دواړه به مسلمان وي. خو که چا داسې کړي پښیمانه شي، بیرته د سره کلمه ووایي، توبه وباسي، نو کومه میرمن چې د ده ده هغې میرمن سره به بیرته تجدید د نکاح کوي، د سره به نکاح تړي، د سره به هغې میرمنې لپاره مهر ټاکي. ډېری خویندې په کورونو کې شته دی چې هغوی یا د خپل خاوند ګیرې ته شکنځل کوي، یا د خپل خسر ګیرې ته شکنځل کوي، یا د یو بل مسلمان ګیرې ته په سپک نظر ګوري، هغو ته شکنځل کوي. په دغې خبرې باندې دا میرمنې کافرېږي، د دې او د خاوند تر منځ چې کومه علاقه د نکاح د هغه ختمیږي. ډېری ورونه دي او ډېری خویندې دي چې په دغو کفري الفاظو باندې هغوی د اسلام له دایرې نه وتلي دي، لا تر اوسه په دې باندې خبر نه دي چې موږ د اسلام له دایرې نه وتلي یاست. د محمد رسول الله سنتو ته په درنه سترګه باندې وګورئ. که ته ګیره نه پرېږدې ګناهګار یې،